دا کابل ده چېرته چې دمګړي د صلح اتفاق او سکون فضا خپره شوې ده. د ځوان وزیر مولوي صاحب یعقوب خبره چې څوک پر کابل باندې برید کوي جواب به ویني. یعنی که هو خبره راواخلم هغه وایي چې کابل نام نه کیږي اسلام آباد به نام نه کیږي. دمګړی الحمدلله کابل یو خاموشي خپره ده، یو سکون، یو آرامښت، یو فضا خپره ده چې کله سړی ورته ګوري هم خوند کوي چې الحمدلله هغه څه نه برخورداره یو چې هغه د الله عزوجل لوی نعمت ده چې هغه امنیت ده. ما سره دلته نور تحلیلګران سیاسي شنونکي د پوهنتون استادان هم شتون لري، هغوی به هم پر دې موضوع باندې خپل نظرونه وړاندې کړي. کابل د صلح، امنیت او د اتفاق او اتحاد په اوسني عصر کې پر دغه جغرافیه کې یا په دغه خطه کې یا په دې سیمه کې یا د ګاونډیانو په سینه کې د امنیت ښار، د اتفاق ښار، د صلح او د باور ښار. چېرته چې دمګړي د مینې محبت خبرې کیږي، چېرته چې دمګړي د اتفاق او اتحاد خبرې کیږي، چېرته چې دمګړي د دغه ځای اوسېدونکي دا خبره راکړې ده چې تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، پښتون مګر ټول په یو نغه راټول شوي دي چې ټول یو خبره کوي چې افغانستان، اتفاق، اتحاد، بریا او کامیابی. نن د وزیر محمد اکبر خان تپې ته د خپلو دوستانو سره پس له ډېر اوږد بحث څخه چې پرون کې موږ راووتلو دوی باندې روژه تاثیر کوي. جامع صاحب شروع به تا نه وکړم، لنډ کې پیغام اخلم ځکه چې روژه مات ته هم لږ وخت پاتې ده. کابل کې د ځینو بهرني دوستانو ملګرو تشویشونه دي، موږ ښار هم لږ ورته وښودلو. څه وایې پکې؟ د کابل د وزیربر خان په تپه باندې موږ ولاړ یو. هغه وزیربر خان چې د لومړۍ افغان انګریز جګړې سرلاری و، د کابل دغه تپې د کابل د هسکو غرور او سترتیا ښیي، او دا سترتیا د احمدشاهي برم پر بنسټ باندې د دې هېواد ټول دښمنان دا پیغام ده چې د دې هېواد له کږلېچونو کې ورکېږي او د دې هېواد له غرونو سره وهل د خوشحال خان نیکه د سپارښتنې پر اساس باندې سر له څنګ سره وهل دي، او د افغان له څنګ سره چا سره وهلی ده هغوی بیا تر پاني پته ښه ورځ نه دلیدلې. اوسه پورې هم ماغزه ځای ته نه دي راغلي. زاده صاحب ستا پیغام لنډ کې اخلو. ښار ته اوسه پورې راغلي د چا په سترګو کې د تشویش، خفګان، خوف ولیدلو د افغانانو په سترګو کې دې سره افغانان دغه دي واجب دي؟ نه یوازې دا چې ترس نشته بلکې مورال ده، انګیزه ده، لوړ فکر ده او د وطن څخه د دفاع مورال ده. هغه څه دي چې په افغانانو کې لا نور هم قوي شوي دي او امني نشته، امنیت ده. هغه څوک چې د افغانستان یا د کابل د ناامنۍ خبرې کوي هغوی بیا باید په دې باندې غور وکړي چې دوی څه وایي. دلته امنیت ته امن ده، په دې باندې هغه لسګونه میلیونه خلک چې دلته پراته دي هغه خبر دي پوهېږي چې کابل کې هېڅ هم نشته او پروپاګانډا ته دوی نه تسلیمېږي. الحمدلله هغه څوک چې 40 ساعته د خپل وطنوالو مختلفو سوشل میډیا پلیټفارم کې آنلاین پاتې شوی ده هغه سیال وردګ صاحب ده. زه د څخه مننه هم کوم او ډیرو دوستانو ما تکلیفونه هم لګلو چې سیال وردګ صاحب څخه مننه وکړي چې د سیاست شایته کې هم موږ سره ماهنګي کوي ترڅو موږ ته د خپل وطن حال بیان کړي. وردګ صاحب ګر چې ستا ډیر خبرې هم موږ سره شته دي په دې تړاو باندې. صرف که دغه راته وایي چې دغه افغانان د خوف د ډار خلک دي، بیا د پنجاب نه ډار کولی شي. سلامونه زازای صاحب، تاسو ته، نورو ملګرو ته او د خپل ټولو وطندارانو ته. اصلي هدف دا ده چې کوم منفي تبلیغات د افغانستان په وړاندې کیږي چې کله دا جګړه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ رامنځته سوې ده، کوم کړکېچ چې ده، په عموم کې زمونږ دا پیام ده چې په افغانستان کې امنیت ده، سوله ده، هیڅ نوع حراس، ویره، ترس په افغانانو کې وجود نه لري. هغه څوک چې مخالفت لري هغوی د مطمئنه اوسي چې افغانان د هر تجاوزګر په مقابل کې، د هر یرغلګر په مقابل کې متحد دي، یو دي، منسجم دي او هر یرغلګر ته
رغنده ځواب ورکړی. زه افغانستان خبره زه کوم قدرمن زاده صاحب محترم د ماښام اذان هم د کابل وسو څوک چې فکر کول چې کابل به د کابل برم او عزت په کتر راولي د کابل غرور به مات کړي و دې پوه شي چې تاریخ بدل شوی ده تاریخ په دې بدل شوی ده چې څوک چې په کابل کې دوی د الوتکو د وحشت غږونو سره زموږ ماشومان وهیږي نو په اسلام آباد کې به دوی هم قرار خوبونه کوي. یعنی هغه د مولوی صاحب محمد یعقوب خبره شوله چې کابل ناقرارېږي اسلام آباد به هم ورسره ناقراره وي افغانستان به څنګه بیا د اتفاق او اتحاد شجاعت او غیرت نفسونه ناخلي چې داسې زامن په غېږ کې لویږي او داسې ځوانان لري چې په فرضي کرښه کې سرشندنې ته هم تیار دي. تل دې وي آباد دې وي افغانستان.